چې په ډیر کم وخت سره خپل پایل ته زرینې کرښې ورکړلې. نو زموږ نننۍ غونډه هم د افغانستان د وتلې سندرغاړي قمرګلې تلینیات او د دکتور استاد لعل پاچا ازمون نوی کتاب بلبله مخکتنې ته ځانګړې شوې ده. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره وبوسي، ځکه چې په دې خپرونه کې البته د خپرونې په پای کې موږ یو زیری تاسو ته لرو، هغه زه بیا وروسته تاسو ته وایم. نو ځکه زه تاسو ټول ته وایم چې د خپرونې او د غونډې تر پایه له ما سره او زموږ د بهیر له ګډونوالو سره ووسئ. د غونډې لپاره د بهیر ګډونوالو د میرمنې قمرګلې د ژوند د سندرو سره له تړلو خاطراتو او همدارنګه د استاد ازمون د کتاب په اړه مقالې لیکلي دي، او موږ په د دوی دغه د مقالو په اړه د دوی خبرې په لنډ ډول واورو. او همدارنګه موږ خپل غونډه کې دوه ځانګړي مېلمانه هم لرو، چې یو هم دکتور استاد لعل پاچا ازمون دی چې هغوی به هم له موږ سره یو خپلې خبرې به له موږ سره شریکي، او بل هم ایمل زاخیل صاحب ته چې دوی به هم بیا غونډې ته راځي او د دوی خبرې به اورو. نو بیا هم زه وایم چې غونډې پای کې موږ یو ډیر ښه زیری تاسو ته لرو، له موږ سره واوسئ. د غونډې پیل کې به له شفیقې جان نه واورو. ډیره زیاته مننه شازیه جانې. سلامونه او نیکې هیلې ټولو دوستانو ته. محترم استاد ازمون او زاخیل صاحب، تاسو دواړو ته هم ښه راغلاست وایم دغې غونډې ته. نن د افغان ښځو انلاین ادبي بهیر پر دې ویاړي چې د یوې لویې هنرمندې انسانې، یوې لویې هنرمندې افغانې په یاد دغه غونډه جوړوي. او تر ټولو ښه خبر دا ده چې دا غونډه یوازې لویه ښېګڼه یې دا هم ده چې د دې په ژوند باندې چې استاد ازمون فرهنګي کار کړی دی، یو عالی داستان د ژوند په داستان رومان لیکلی دی، د هغه مخکتنه به هم وي. هنر او هنرمندان زموږ غوندې ټولنو کې هغسې نه دي ستایل سوي چې باید وایي. بیا بخصوص کله چې ښځې سي، همیشه له موږ ټول په دې پوهیږو چې له ډیرو ستونزو، کړاوونو، خبرو سره مخ سوي دي، خو ځینې په دوی کې همیشه درېدلي دي او استقامت یې کړی دی. یو له هغو نه هغلې هنرمند ارواښاد میرمن قمرګله ده چې د بازاري و موسیقي نه ښکار نه سوله، د شهرت لپاره یې سندرې نه بللې، د هنر لپاره یې بللې، د خپل روح لپاره یې بللې، او په دغه طریقه یې د ډیرو افغانانو پښتنو کورونه د خپلو سندرو په ډیوو باندې رڼا کړي وو. ای کاش نن موږ د دې لویې انسانې لمانځنه د دې په ژوندون یې کړې وای. خو دا هم لویه خبره ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې موږ د دغسې یوې لویې هستۍ لمانځنه کوو، او دغه لمانځنه ټوله د ښځو لخوا نه کیږي. تر دې بل لوی کلتوري او ټولنیز تغییر په یوه ټولنه کې، زموږ غوندې ټولنه کې زما په نظر به نه وي لکه دغه نننۍ غونډه چې ښه مثال ده. موږ یوه هنرمند لمانځو، دغسې یوه د هغې په اصطلاح کټګورۍ کس ده چې ډیر کله په ښه نظر نه ورته کتل کیږي، او دغه لمانځنه هم ټوله د ښځو لخوا تنظیم سوې ده، د ښځو لخوا مخته ځي. او موږ د استاد ازمون او زاخیل صاحب منندوی یو چې په دغسې یوه غونډه کې راسره دي. د دغې غونډې لپاره تر ټولو عالي خبره دا ده چې بهیروالو بېلابېلې مقالې لیکلي دي. د استاد ازمون په کتاب باندې دغه تقریبا 300 مخه کتاب یې لوستی دی، خپلې خبرې او تاثیرات یې پرې کښلي دي، او د ځینو چې د میرمن قمرګلې نه خپل شخصي خاطرات لري، د دې له سندرو نه خاطرې لري، هغه یې راټولې کړي دي او د لیکنې په بڼه یې، د مقالو په بڼه یې خوندي کړي دي چې تاسو ټول به هم دلته واورئ او هم به وروسته خپریږي. زه نه غواړم ډیرې خبرې وکړم. د استاد کتاب شخصا زما لپاره نه یوازې دا چې یو فرهنګي اثر دی، نه یوازې دا چې د میرمن قمرګلې د پیژندلو، نوي نسل ته د ورپیژندلو یو غوره
لاره ده، بلکې زما لپاره دغه کتاب د افغانستان د معاصر تاریخ، د افغانستان د تیرو څو کلونو یو داستان دی. د افغانستان د تیرو څو کلونو د تراژیدیو داستان چې زه د یوې هنرمندې د ژوند له زاویې نه ګورم. او دا ډیره لویه خبره ده چې موږ خپل تاریخ دغه ډول ولیکو. تاریخونه ټولنې په بیلابیلو بڼو باندې خوندي کوي. یوازې سیاسي نه وي، یوازې د څو سیاستونو د نظامونو د بدلیدو را بدلیدو تاریخونه نه وي، بلکې د کلتوري تاریخونه یې، د هنري اثارو تاریخونه یې. او کله چې نورو ټولنو کې تاریخ نوی نسل ته ورپېژندل کېږي، بېلابېلې بڼې لري چې دوی ورپېژني. مثلا موزیم دی، مثلا تاسې په فلمونه لیدلي چې له هغه طریقه ورپېژندل کېږي، تیاتر دی، شعرونه دي، حتی ځینې کوچني تصویري کتابونه دي چې جوړېږي. متاسفانه دغه دومره کلتور موږ نه لرو. او زما په نظر دغه د افغانستان په فرهنګي تاریخ لیکنه کې ښایي یو تر ټولو مهم او عالی اثر وي چې موږ د یوې ښځې د ژوند، د یوې هنرمندې د ښځې د ژوند له زاویې نه د افغانستان د تیرو څو کلونو نه یوازې سیاسي او جنګي تراژیدي ته، بلکې ټولنیزو او کلتوري تراژیدیو او خنډونو ته هم ګورو. زه د دغه کتاب مبارکي ټولو ته وایم. له تاسو ټولو مننه. شازیه جانې له تا ځانګړې مننه چې د غونډې د مخته وړلو ته دې هو وویله. او زه هیله لرم چې نننۍ غونډه به ستاسې پر ډیرو معلوماتو د نه یوازې د میرمن قمرګلې د ژوند په اړه، بلکې په ټوله کې د یوې هنرمند د ژوند د کلتوري، ادبي، ټولنیزو جوړښتونو په رڼا کې اضافه بشي ستاسو معلومات. او هیله لرم چې خوند ترې واخلئ. بیا هم استاده شازیه جانې، ټولو دوستانو، زاخیل صاحب، ډیره زیاته مننه. مننه کوربدان، مننه شفیق جانې. یو ډیر ښه ټکي ته د اشاره وکړله چې میرمن قمرګل هیڅ وخت د شهرت لپاره سندرې ونه بللې، بلکې د هنر لپاره یې سندرې وبللې. او دا ډیره مهمه ده چې موږ ټول باید ورته پام وکړو. کوربدان، د میرمن قمرګل د ژوند د خاطراتو په اړه به د ډاکټر شریفه شریف نه واورو. ډاکټر صاحب مهرباني. ډیره مننه شازیه جانې. سلامونه او درنښت ټولو ته، د بهیروالو ته، استاد ته او محترم زاخیل صاحب ته چې زموږ خاص میلمانه دي. زه ډیره خوشحاله یم، واقعا ویاړم چې په دې غونډه کې برخه لرم. میرمن قمرګل زما په ځوانۍ کې یوه رویایي څیره وه. په ذهن کې مې او په ضمیر کې مې یو اخل شوی نوم و. نوم نه، بلکې یو لوی مفهوم او یوه ستره پدیده وه. یو آسماني غږ چې شرنګې د ځمکې په هره لوړه ژوره کې انګازې کولې. او دا خپله د پښتني فرهنګ او افغاني موسیقي داسې یو ایډیاله وه چې ماته د ستورو او سپوږمۍ له ځالې نه د خلکو د زړونو په تیارو ګوښو کې سترګکونه وهل او رڼا یې شیندله. پیژندنه مې همدومره وه، ذهني. میرمن قمرګله پښتو سندرغاړې وه چې شهرت یې د غږ په څېر یې وچاته. سندرې د پښتو ژبو د زړه کیسې او خبرې وې او دري ژبو ته د زړه نه زنګ ایستل. دلته زما یو ملګرې ده، ستاره. تاسو ځوانان به یې نه پیژنئ، استاد به یې پیژني. ایراتۍ هنرمنده وه او دا د قمرګلې ډیره لیواله ده. ما ورته د دې غونډې قصه کوله. دې ولې او خبره مې کوله چې د قمرګلې غږ نه یوازې پښتو ژبو ته بلکې دري ژبو ته هم خوند ورکوه. ستاره راته وایي په هرات کې دري ژبې ښځې چې ټکی پښتو نه پوهېدله، دوی به ویل چې قمرګله دا ښځه داسې د دې غږ داسې شرنګ لري چې د دوی په ژبه چې زنگ از دل آدم میکشه. نو دا د دواړو ژبو شرنګه وه. زه انانسره وم په راډیو کې، په راډیو تلویزیون کې په کابل کې، او میرمن قمرګله سندرغاړې وه. ما به چې دا سټیج ته بلله، نور نو به سټیج، نندارچیان، سالون ټول د دې په غږ او د دې د غږ سره چلیده. سټیج به د دې وه او دا واکمنه وه د سټیج. دلته په تورانتو کې دا زما
رویایی د سپوږمۍ او ستورو استازی راته ځمکنۍ هم شوه. ما د دې انساني اړخونه هم وپېژاند. دا په ځان باورمنده هنرمنده وه، هم په خپل هنر باور درلود او هم په خپل ځان. نه د ځان ظاهري سینګار ته اړه وه او نه د خپل هنر د تجارت ته، هسې چې شفیقه جانې وویلې، بازاري کولو ته. په ډېره مهربانۍ سره به د استاد شاه ولي سره یو ځای زموږ بلنې منلې او زموږ کور ته به راتله. پلار مې خدای دې وبخي زوړ و. قمرګله به دومره زما د پلار خیال ساته لکه مونږ چې لوڼې وو. د خوښې سندرې به ویلې او ډېر پام ورته و. او دا چې به معمولا زه چې ګورم، زه ډېر مجلسونو کې هنرمندانو سره ناسته یم، زه چې ګورم هنرمندان معمولا ډېر د میکروفون، د ساوند سیستم، د تبلې په تیره ډېره تلوسه او سودا یې ورته وي چې ودرېږه ټول شیان سم وي چې د دوی غږ سم وسي. مګر قمرګله چې به میکروفون شاته کېناسته، دا نو به نه د سازیانو خیال کوه، پام یې ورته و، نه د ساوند سیستم، ځکه نه یې غږ ساوند سیستم ته اړ و او نه دا خپله نورو سازیانو ته. داسې به ناسته وه لکه واکمنه. ما به ویل چې په دې موسیقي په ملک کې دا نو قدرتمنده ملکه ده او ما ته به ډېر خوند راکوه. یو خاطره چې لرم، ډېر کلونه مخکې خدای بخښلي ظاهر ویدا تورنټو ته راغلی و. د ده د 55 کلنۍ کلیزه وه. ما ته یې وویله چې زه 55 کلن کېږم، خو ګوره چې هېڅوک مې نه نمانځي. ما دوی ته یوه د لمانځنې یوه غونډه جوړه کړه تورنټو کې او ټول لیکوال او هنرمندان مې راوبلل. زه و خدای بخښلي جاناقا الکوزی انانسران وو، هنرمندان وحید قاسمی، میرمن قمرګله ارواخواده، استاد شاه ولي، شادکام، رحیم غفاری او نور هنرمندان ټولو ګډون کړی و او دوی ټولو خپلې سندرې ظاهر ویدا ته ډالۍ کول. رحیم غفاری قوالي سندرې وایي او ډېر په وجد او شور یې وایي. دا چې سندرې وایي ډېر ستړی کېږي، خولې پرې ماتېږي. نو ده چې سندرې خلاصې کړې، د سټیج نه چې کښته شو، مخې لوند و د خولو نه، داسې خولې ورباندې ماتې وې او تویېدې. قمرګله پاڅېده، د ځای نه سټیج ته لاړه او د ټیکري د پیڅکې سره یې د ده د مخ خولې پاکې کړې. نو ټول سالون د دې کار درنښت وکړ او ټولو ته دا څومره ستره شوه. ما ته همالته یا ورې بیا دا قمرګله زما د ځوانۍ هماغه د ستورو او سپوږمۍ استازې شوه چې د لوړو نسکو نه هماغسې چې په خپل هنر کې دا د جنسي او طبقاتي پلونه یې مات کړي وو، هماسې د خپل فکر او انسانیت سرحدونه تر پښو لاندې کړي وو، سرحدونه یې مات کړي وو. ما ځان سره وویل چې رښتیا ده چې هنر سرحد نه لري او انسانیت هم کیدای شي چې او باید دغه د جنسیت و عمر و طبقې و مرتبې سرحدونه مات کړي. او میرمن قمرګله هم خپل هنر سره دغه پولې ماتې کړې وې او هم انسانیت سره د دغه سرحدونو نه تیر شو. زما یو لوی ارمان دلته په تورنټو کې دا دی چې کاشکې مې دغه ښې خاطرې، دغه درنې خاطرې، چې ژورې خاطرې، غني خاطرې، چې هم شفیقه جانې وویلې، هم تاریخ پکې دی، هم زمونږ دا پیچلی او ډېر تراژیدي بدلونونه پکې دي ټولنیز، دا مې د دې د خولې هم اورېدلی وای. نو اروا یې ښه ده، خدای دې د جنتونو
سردار او بلبل کړي. ډیره مننه. امین کوربدان ډاکټر صاحب استاسو یو خبره چې د ما ډیره خوښه شوه دا چې تاسو ویل چې د اول خو هنر څه نه لري پوله نه پیژني سرحد نه پیژني او د میرمن قمرګل هنر همدارنګه و چې پوله او سرحد نه پیژند. کوربدان لکه څنګه چې موږ د غونډې په پیل کې هم وویل ډاکټر صاحب لال پاچا ازمون د قمرګل پر ژوند باندې کتاب لیکلی، د کتاب نوم بلبله ده. نعیمي غني دا کتاب لوستی او پر دې کتاب یې خپله لیکنه کړې ده. نو له نعیمي جان نه به واورو چې څه لیکلي دي او دا څه فکر کوي. نعیمي جانې. مننه شادیه جانې، واقعا استاد ډیر زحمت ایستلی دی او ډیر لوی کتاب یې لیکلی دی. البته میرمن قمرګله د همداسې لویو نمانځنو او ستاینو حقداره ده او باید ورته ولیکل شي او وستایل شي او یاد شي. کله چې ما کتاب لوستو نو زه په دې باندې ما واورېدل چې دا کتاب د میرمن قمرګل د ژوند له واقعي خاطرو څخه لیکل شوی، تقریبا افسانه ده یا مطلب. خو هغه لکه څنګه چې وایي چې تاریخ ټول دروغ دی او افسانې ټولې تاریخ دی. نو کله چې ما دا کتاب لوسته ځینې مهمو ټکو ته پکې ځیر شوم او مې غوښتل چې دلته یې له تاسو سره شریک کړم. البته لنډیز یې. لومړی دا چې د بلبلې په کتاب کې موږ د خپلې ټولنې ځینې واقعیتونو ته متوجه کیږو. کله چې تاسو کتاب لولئ، میرمن قمرګله د افغانستان په یو ولایت کې یعنی هغه په یو ښار کې رالویږي. هغلته د ټولنې بېلابېل قشرونه یو له بل سره ژوند کوي او هلته یو نالیکلي قوانین او یا هم یو مروجه عرف حاکم دی چې خلک یو د بل ترڅنګ ژوند کوي. یو څوک مذهبي دی، یو څوک خان دی، یو څوک هنرمند دی، یو له بل څخه حتی کرکه هم لري، خو یو بل زغمي، یو د بل ترڅنګ ژوند کوي او په دې باندې پوهیږي چې هر څوک په خپل ځای کې خپل ځای لري. یعنی موږ دومره تشدد نه لرو، موږ دومره یو بل نه غندو. زه د کتاب وروسته چې راځم مذهبیان له میرمن قمرګل سره مخالف دي او وار د هغې پلار ته وایي یا دې ته وایي یا مور ته وایي چې دا ښه کار نه دی او د شریعت له نظره دا کار حرام دی، خو هېڅکله هم دا کوشش نه کوي چې هغې باندې فتوا صادره کړي او یا هغې ته جزا وټاکي. او دغه هغه ظریف باف دی چې زما د ټولنې و، مخکې له دې چې دغه اوسني رژیمونه راشي او دغه ستونزې زموږ په ټولنه کې راشي. زموږ ټولنه زموږ دغه ټولنه وه چې موږ د یو د بل ترڅنګ ژوند کوو او یو بل مو زغمل او په دې باندې پوهېدو چې د هر یو د ټولنې لپاره حتمي او ضروري دی او یو رکن دی. او که تاسو د اوسنۍ ټولنې ته هم وګورئ، د اوسنۍ پرمختللو ټولنو راز په همدې کې دی چې دوی یو بل همدغسې زغمي. وروسته راځو د کتاب پای ته چې د میرمن قمرګل د ژوند 40 کاله تېر شوي دي، د سفر کړی دی، دا بیرته وروسته افغانستان ته راځي یا خلک په افغانستان کې د دې په اړه نظر لري. تاسو ګورئ چې هغلته ټولنه څومره منزوي شوې ده، څومره بنسټپاله شوې ده او څومره د دې په اړه دغه نظر راتنګ شوی دی، نه تنها د دې په اړه، د هنر په اړه او د هنرمند په اړه. نو موږ ګورو چې موږ د دې په ځای چې مخ ته ولاړ شو، زموږ ټولنه شاته تللې ده او موږ واقعا دا زموږ دپاره د تشویش وړ خبره ده. دوهمه خبره چې زه په کتاب کې ورته ځیر شوې یم هغه د میرمن قمرګل د کورنۍ ملاتړ دی. د دې څخه د هغه پلار یا د هغې مور یا د هغه ورونه لوستي نه دي، یعنې هغه مترقي کورنۍ نه ده، خو هغوی د خپلې لور د خپلې خور ملاتړ کوي، له هغې سره مرسته کوي چې هغه هنرمنده پاتې شي یا هنرمنده شي، هغه سره دغه مرسته کوي. وروسته د هغې میړه دی چې د هغې سره مرسته کوي. او دلته زه غواړم چې د میرمن قمرګل د مور کردار ته ډېره زیاته ځیر شم او په دې باندې تاکید وکړم چې په ټوله دنیا هم ستاسو په خلاف وي، که ستاسو مور ستاسو ترڅنګ ولاړه وي نو تاسو کولی شئ چې خپلو لوړو ارمانونو ته ځان ورسوئ. او د میرمن قمرګل په مور کې دا وړتیا شته او هغه بختوره ده چې دغسې یو مور لري. د دغې ترڅنګ د میرمن قمرګل خپله ژمنتیا ده چې میرمن قمرګل لري خپل هنر ته، خپلې ټولنې ته او خپل ښځمنتوب ته. لومړی تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کله چې میرمن قمرګل په سندرو باندې پیل کوي، تر هغې چې تر دغه نننۍ ورځې پورې چې میرمن قمرګل د مرګ یو کال تېرېږي،
څومره رژیمونه بدل شوي دي، څومره افغانستان کې ناخواله او نادود راغلي دي، خو میرمن قمرګله هنر ترجمانه پاتې شوې ده، تر اخره پورې هنرمنده پاتې شوې ده. زه په کتاب کې لولم چې هغه د بیلابیلو هنرمندانو او د تلویزیوني څیرو د مرګ څخه خبرېږي او واقعا دا وحشتناکه خبره ده کله چې تاسو په هغه فیلم کې کار کوئ او تاسو اورئ چې دغه خلک چې تاسو په څیر دي هغوی وژل کېږي او هغوی په یو نامه بل نامه ترور کېږي او بیا هم تاسو همغه خپلې مبارزې ته دوام ورکوئ. نو دا ډیره سخته ده. موږ لیدلي دي چې ډیر زیات افغان هنرمندان او په تیره بیا هنرمندان شته دي چې دوی په ډیر استعداد او په ډیر قوت باندې پیل کړی دی، خو بیا د ټولنې ناخواله دوی نه دي پرېښي چې په دې برخه کې دوام ورکړي او خپله لاره یې پرېښې ده او بل نورو کارونو ته یې مخې کړې ده. خو میرمن قمرګله تر اخره پورې خپل هنر ترجمانه پاتې شوې ده. همدارنګه میرمن قمرګله نه یوازې خپل هنر ترجمانه ده بلکې خپلې ټولنې ترجمانه ده. په هغه وخت کې چې میرمن قمرګله کابل ښار ته راځي نو دلته په کابل ښار کې هغه د اصلیتوب دور را پیل شوی دی. ډېر خلک غواړي چې د غرب څخه تقلید باندې ژوند وکړي. البته میرمن قمرګله ډېره زیاته په دقت او ظرافت سره پښتني کلتور، پښتني جامې، پښتني سینګار، پښتني سندرې په افغاني ټولنه کې خلکو ته وړاندې کوي او خپل ټولنې ترجمانه پاتې کیږي. همدارنګه هغه خپل ښځمنتوب ترجمانه پاتې شوې ده. زه کله چې میرمن قمرګله د ژوند کتاب لولم نو په لومړیو کې هغه په یو مختلفه ټولنه کې د میرمنې دي، دا ورسره لنډۍ او ټپې کوي، دا ورسره سروکي وایي. وروسته له هغې چې دا کابل ښار ته راځي یا کله چې په کلي کې هغه نور غواړي چې سندرې ووایي، هغه مطلق یو نارینه محیط ته داخليږي. تاسو وګورئ چې دغه شاوخوا ټول نارینه دي او کله چې کابل ښار ته راځي بیا هم یوازې یو څو نمونه موږ د دې ترڅنګ اورو، میرمن رخشانه، میرمن زرڅانګه او یا هم میرمن مهوش چې دوی اکثره یې داسې میرمنې دي چې هغوی کورنۍ ملاتړ له ځان سره دي او د بارسوخه کورنیو څخه دي. او میرمن قمرګله ډېره زیاته یوازې ده او یوازې د نارینه‌و په محیط کې دا هم بیا هم سندرې وایي او خپل هنر ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ د میرمن قمرګله کتاب زموږ اوس نسل ته څه پیغام لري، اوسنۍ میرمنو او نجونو ته څه پیغام لري. کله چې د میرمن قمرګله کتاب موږ تاسو لولو نو یا د ژوند کیسه یې لولو یا د ژوند په کیسه باندې خبرې کوو نو هغه مخترع کوي چې د انقلاب لپاره مهمه نه ده چې تاسو چیغې ووهئ، تاسو شعارونه ورکړئ. یوازې یوه لاره مو چې نیولې ده، د ژوند هره لار مو چې ده په همغه لار کې په استقامت سره مخ ته ولاړ شئ، خپله لار مه بدلوئ او خپله هیلې مه بایلئ، خپل هغه جرأت مه بایلئ. تاسو کولی شئ چې په یوه سر باندې انقلاب رامنځته کړئ. او همدارنګه یو بل پیغام چې دوی مخترع کوي، دغه کتاب یې مخترع کوي، دا دی چې موږ باید د ښځو په ژوند باندې ډېر وغږیږو، ډېر ولیکو او دغسې میرمنې چې واقعا د افغانستان د کلتور او د افغانستان د تاریخ لپاره ویاړنې لاسته راوړي دي هغوی ولمانځو، هغوی وستایو او یاد یې کړو. زه په پای کې د میرمن قمرګلې روح ته دعا کوم او دوی ته د یادې تلپاتې غواړم او زه د دې په دغه سندرې په شعر باندې د خپلې خبرې ختموم چې وایي: وګوره ته ماته ستا نظر کې څنګه ښکارم، زه لیلا د مینې دې منظر کې څنګه ښکارم. که هر څوک د میرمن قمرګلې ژوند ته له هر اړخه وګوري نو هغې ته به یو بل منظر په سترګو ورشي او هغې ته به یو بل درس ورکړي. مننه. قربان نیمه جان څو ټکي چې ستا لیکن ما ځان سره یادداشت کړه او د ما ډېر خوښ شول. اول دا چې د استاد ازمون کتاب او د میرمن قمرګلې ژوند موږ ته دا ښیي چې افغانان څومره هنرپاله وو، افغانان اوس هم یو او موږ افغانان موږ څومره له هنر سره مینه کوو. بل دا چې د یوې ښځې پر ژوند او بریالیتوب کې د بلې ښځې ملاتړ او مرسته څومره مهمه ده. او بل دا چې خپله د استاد ازمون دا کتاب او د میرمن قمرګلې ژوند موږ ته دا ښیي چې یو میرمنه په یوه ټولنه کې او له ناخوالو سره څنګه باید مبارزه وکړي. کوربدان دې لپاره چې نور هم د میرمن قمرګلې د ژوند په اړه نور معلومات مو لا ترلاسه کړو او ډېر ورباندې پوه سو. نو نرګس سهاګ د میرمن قمرګلې د ژوند په اړه یوه لیکنه کړې ده، په واورو چې نرګس جانه موږ ته څه وایي. نرګس جانې مهرباني. ګلونو په جرګه شي بلبله براوره، آواز یې اوښکې اوښکې تماګله مراوره. دا داسې یو آواز په وجادونه راوتلی د غرونو د قمري له کوکوکونه راوتلی.
د زړه نه که شاتو د کندونه راوتلی د چا رنج ورکړي چې غزه مراوره آواز یې اوښکې اوښکې قمرګله مراوره 1928 کال و چې د ننګرهار ولایت د شیګي ولسوالۍ د بازارک کلي کې یوه نجلۍ نړۍ ته سترګې پرانیستلې چې کورنۍ ورباندې نوم شکریه کېښوده. شکریه د خپلې کورنۍ یوازینۍ نجلۍ وه چې 6 وروڼه یې درلودل. شکریه پلار د وخت د نامتو سندرغاړي بابو سره طبله غږوله. زه مشر ورور هم د موسیقۍ له هنر سره ځانګړې مینه درلوده. مطلب دا چې قمرګله له ماشومتوبه د ادب د هنر او د موسیقۍ له راګونو او له پردو سره آشنا او ملګرې نجلۍ وه. قمرګله چې کله به ماشومه وه کله یې د مرغانو خواږه اوازونه اورېدل د دې توجه به یې ځان ته جلبوله. خو دا هر څه د دې لامل کېدل چې قمرګله د خواږه اوازونو خواته وهڅېږي او لاړه شي او ځان سره زمزمې پیل کړي. دا زمزمې ورو ورو له ماشومتوب نه پیغلتوب پورې رارسي، دومره چې د نورو پاملرنه هم ځان ته اړوي. قمرګله چې 14 کلنه کېږي نو هغه د ننګرهار ولایت ته راځي او هلته په نورو په جشنونو کې بلل کېږي. کله چې مخکې له دې چې دا جشنونو ته راشي البته د قمرګلې اواز کورنۍ کې محدود نه پاتې کېږي، د شاوخوا او ګاونډ سیمو ښځو د دې سندرو نه اغېزمن کېږي او دا د هغه سیمه ییزو محفلونو ته کورنۍ محفلونو ته دا غواړي او د دې له اواز څخه خوند اخلي. همدا د دې لامل کېږي چې قمرګله په ځان باوري شي او دا لاره کې خپل ګامونه نور هم استوار کړي. کله چې د ننګرهار ولایت هغه مرکز ته راځي نو هلته په جشنونو کې ګډون کوي. البته د هغه وخت د ښاروال لخوا نه دا بلل کېږي او هلته د وخت ښاروال چې حفیظ الله نومیږي دې باندې قمرګلې نوم دی او همدې سره قمرګله پیژندل کېږي. البته دغه نوم په 14 کلنۍ کې ورباندې کېښودل کېږي. له هغه څخه وروسته کله چې د کابل څخه د مرکز څخه ننګرهار ته یو سفر کې یو کاروان ورځي او هلته قمرګله د نږدې څخه ګوري چې دومره ښکلی غږ او دومره ستر آواز لري نو د دوی پام ځان ته راجلبوي او د دې کاروان مشري استاد حفیظ الله خیال کوي، خپل وخت نامتو سندرغاړی او موسیقي پال انسان او دا دومره اغېزمن کېږي چې دا مېرمن قمرګله دومره ستایي بالاخره ورڅخه غوښتنه کوي چې ته باید کابل ته راشي او له کابل راډیو سره خپله همکاري پیل کړي. هماغه وه چې مېرمن قمرګله کابل ته راځي او په کال 1940 کې د کلتور ریاست په رسمي بلنې کابل ته راځي او د کابل راډیو سره په رسمي توګه د سندرغاړی په توګه خپله دنده پیلوي او لومړنۍ سندره چې کابل راډیو کې ثبتوي وایي چې په ما مینه سترګې دې سرې دي او نن دې ډېر ژړلي دي نه. خو هغه سندره چې قمرګله خلکو ته ورپېژني او قمرګله معرفي کوي هغه سندره بیا زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پناه شوې ته زما له سترګو. دا هغه سندره ده چې فکر نه کوم هېڅ چا نه وي اورېدلې. دا د ټولو غوږونو سره آشنا سندره ده. که څه هم دا سندره د لومړي ځل لپاره ګلنار بیګم ویلې وه خو قمرګله چې کله دا سندره لولي د دې ښکلا او د دې خوند 2 برابره کوي او که څه هم قمرګله شوق او د هنر ته رادانګي ورو ورو دا حس کوي چې زما شوق او هنر او زما پوهه موسیقي سره بسنه نه کوي، زه باید یو استاد سره کښېنم. نو استاد حفیظ الله خیال نه دا غوښتنه کوي چې موسیقي ور زده کړي. خو د پښتو ژبې او د دري ژبې د ناسمې مفاهمې له امله استاد خیال ورته خپل عذر وړاندې کوي او ورته وایي چې د طوطي په ژبه یوازې طوطي پوهېږي او ته باید داسې یو کس سره کښېنې شاګرد چې هغه په دې موسیقۍ کې سره ډېره مرسته وکړي. هماغه چې استاد محمد دین زاخیل ورته پیشنهاد کوي او ورته وایي چې ته باید د استاد محمد دین زاخیل سره موسیقي اکاډمیکه توګه باندې پیل کړئ. اخره د استاد نصر الله حافظ په کور کې د ګڼو نورو موسیقي استادانو په شتون کې مېرمن قمرګله د محمد دین زاخیل سره رسما خپل زده کړه پیلوي او د موسیقي زده کړې ته ملا تړي او لومړنۍ سندره چې استاد زاخیل مېرمن قمرګل لپاره جوړوي هغه سندره ده چې وایي چې زه چې په تورو سترګو تور رانجه کړم پورې مورې ځوانۍ مې ګورې مورې جدا له یاره. دا سندرې سره مېرمن قمرګله رسما په اکاډمیکه توګه باندې د موسیقي زده کړې ته ملا تړي او راځي. استاد محمد دین زاخیل چې کله ګوري دا د دې لپاره چې دغه ټولنیز هغه ستونزې دي محدودیتونه دي نو مېرمن قمرګل ته د واده وړاندیز کوي او مېرمن قمرګله
ډېر یو ښکلې پریکړه کوي او استاد محمدین زاخیل سره واده کوي په کال 1949 کې او تر هغه پورې تر څو چې استاد محمدین زاخیل ژوند ورسره یاري کوي میرمن قمرګله د هغې د خوښیو د غمونو ملګرې پاتې کېږي. میرمن قمرګله 4 زامن او 3 لوڼې درلودې چې 2 زامن په همغه ځوانۍ کې وفات شوي دي او خپله د 2 نورو زامنو او یوې لور سره بیا پاکستان ته ځي. البته د وخت ناخوالې دا اړ کوي چې پاکستان ته لاړ شي او له هغې ځای نه به همداسې کاناډا ته لاړ شي او د ژوند تر پایه پورې هلته بیا پاتې شي. کله چې میرمن قمرګله راځي هنر ته نو د دې شهرت یوازې په پښتنو کې نه پاتې کېږي بلکې په ټول افغانستان په ټول ولایتونو کې حتی د څنګ هیواد کوم ځایونه کې چې پښتانه اوسېږي میرمن قمرګله هلته پیژني او د دې سندرې اوري او د دې سندرې بیا ویل کېږي. تر اوسه پورې هم موږ د دې شاهدانو چې د میرمن قمرګلې سندرې دوهم ځلي لوستل کېږي ویل کېږي او دې ته دوهم ځلي ژوند وربخښل کېږي. میرمن قمرګله یو ځلي د درمندر او د ماملانی چې هغه د هند سینما نامتو هنرمندان دي د هغوی د واده کلیزې لپاره هلته دعوت کېږي چې میرمن قمرګله د استاد سراهنګ سره ورځي. نو هلته میرمن لتا له استاد سراهنګ نه غوښتنه کوي چې ته یو سندره باید ووایې ځکه چې دلته میلمه خو استاد سراهنګ څومره په ظرافت سره دغه خپل وار یا دغه نوبت میرمن قمرګلې ته ورکوي او وایي چې نن زه تاسو ته سندره نه وایم نن به زما شاګرد تاسو ته سندره وایي او همالته میرمن قمرګله سندره وایي او ټول دومره متعجب کوي چې خپله لتا ورته وایي چې ته د افغانستان لتا یې. موږ تاسې دا قصه ډېره اورېدلې وه خو دا چې د دې نوم تر شا څه راز و دا په دغه کیسه کې و. پروفیسر رشید وایي چې ما یو ځلې په هند کې د شانتنیکیتن پوهنتون موسیقي په څانګه کې مې د میرمن قمرګلې هغه سندره چې وایي شرنګ د پایزې د عالمونه خبروي نه اشنا دا سندره مې هلته پلی کړه د موسیقۍ د تدریس په برخه کې د لوی هندي موسیقي پوهانو د هېچ چا دا باور نه کوم چې ګینې دا کمپوز د افغانستان د موسیقي یو سروتال وي. یعنې دا د میرمن قمرګلې برکت و چې دا پښتو موسیقي هغه قدامات او لرغونوالی هغوی ته وروپېژنده. میرمن قمرګله موږ ویلی نه شو چې د خپل وخت کې محدودیتونو سره نه ده مخامخ شوې. سمه ده چې دا یو هنري کورنۍ درلوده او د ده فامیل ورونو یې پلار یې د ملاتړ کوه خو هره نجلۍ چې په افغانستان کې خصوصا په پښتني سیمه کې د موسیقي هنر ته راځي او په دې برخه کې دانګي البته په هغه وخت کې چې هلته چا جرأت حتی د لیکلو لوست نه کوو نو دا د دې مبارزه او د شهامت ښکاره کوي چې میرمن قمرګلې دا ټول محدودیتونه په ډېرې ځیرتیا سره او په ډېرې ظرافت سره ټول محدودیتونه له منځه یوړل او دې هنر هغسې چې باید دې پاللی وای دا هنر یې وپاله او تر هغسې مقدسه پاتې شوه چې څومره خلکو ورباندې حساب کوو او خلکو ترې تمه او توقع لرله. میرمن قمرګله د استاد د احمد ظاهر سره هم یو پلان درلوده چې ګډ البوم ولري خو احمد ظاهر ته ژوند دا فرصت ورنکړ چې میرمن قمرګلې سره دغه د 2 کسیز کاستونو ثبت ته ملا وتړي یا داسې دوی نه موږ د دې سندرو شاهدان اوسو. میرمن قمرګله پاکستان کې هم استاد خیال محمد سره 15 ثبت شوي کاستونه لري چې تر اوسه پورې هلته ژوند کوي او خلک دا سندرې اوري. میرمن قمرګله په اړه یو بل څه باید ووایم چې میرمن قمرګله د ذوق او هنر سره او خپل وړتیا سره د مسلک ته راغله خو تر څنګ بیا د زده کړې او د استاد زاخیل په مرستې باندې د که څه هم زده کړې نه وې کړې لوړې زده کړې نه درلودې مګر د دې د موسیقي زیارونو او هڅو دا تر دې حده ورسوله چې د دې هره سندره چې کله څوک اوري د دې د شعر انتخاب د دې کمپوز او د دې د سندرو هغه ظرافت او باریکي د دې لامل کېږي چې انسان فکر وکړي دا یو مسلکي سندرغاړی او دا په علمي توګه دا د مسلک ته راغلی ده. پای کې باید ووایم چې ځینې کسان یوازې په جسمي بڼه د نړۍ څخه ځي خو د هغوی سترتوب هنر او غږ د تل لپاره ژوندی پاتې کېږي او په زړونو پاچاهي کوي. په پښتو ژبه به د دې هنرمندې خدمتونو همیشه احساندوي او د دې سترې هنرمندې ارواح دې ښه ده او غږ دې تل ژوندی وي. امین کورودان مننه نرگس جانی.
تا خو د میرمن قمرګلې د ځوان په اړه ډیر زړه پورې معلومات موږ ته وړاندې کړل. فاطمه اعظم د استاد ازمون کتاب بلبله دغه کتاب مطالعه کړی دی چې د میرمن قمرګلې د ژوند داستان د رومان په ډول پکې لیکل شوی ده. نو له فاطمه جان نه به واورو چې دغه کتاب په اړه څه لیکلي دي او څه نظر لري. فاطمه جان مهرباني. سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ټول د روغتیا په هیله. ډاکټر لال پاچا ازمون او زخیل صاحب ته خوشاله یم چې نن ځان سره لرو. د پښتو ادب نامتو تکړه لیکوال ډاکټر لال پاچا ازمون ته د بلبل کتاب چاپ مبارکي وایم. د افغانستان د بن بلبله قمرګلې اروا دې ښه دی، جنت دې ځای. رسم د کتاب اړوند به خبرې وکړم. لومړی دا باید ووایم چې ما ته نن ویاړ دی ډاکټر ازمون صاحب په کتاب لیکنه کوم او نړۍ غونډه کې ځان سره لرو. دلته د خپلې مقالې لنډیز کړم. لنډیز راځي. فاطمه جان دغه قربان دغه غږ د لیک څخه ته وصل کیږي، فکر امکان به چې لیک څخه غږ دی هغه سي څنګه پرې کېږي غږ دی. وبته مهرباني وکړه. څنګه سم ده؟ دلته به د خپلې مقالې لنډیز تاسو سره شریکم. لومړی دا چې د کتاب نوم بلبله چې زموږ د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا په میرمن قمرګلې کې ښودل شوی ده. دویم دا چې د نثر ژبه کلیوال، خوږه او ساده ده. الفاظ ژبه انځوریزه ده او رنګینه ده چې له لوستلو سره یې زموږ په ذهن کې انځورونه جوړیږي. نادره تشبیهات پکې کارول شوي. په دې کتاب کې د سندرغاړو د ژوند پیښې، د ژوند حالات او دوی ته په کومه سترګه کتل کېږي او ترڅنګ د دوی فعالیتونه دا ټول په ډېر خوږ او روان نثر کې بیان شوي دي. د رومان په یوې برخه کې ګلشیرین خپل زوی سره په موټر کې ناست دی او نور مسافرین هم دي. هغوی خپلو کې سره خبرې کوي او اشاره کوي چې هغه دی ډم، هغه نه سندرې چې وایي. خو ګلشیرین د دې لپاره چې د زوی پانې نشي خپل زوی سره خبرې کوي. لکه څرنګه چې زموږ پلرونه، زموږ میندې موږ ته اتلان ښکاري، همداسې زموږ پلرونه، زموږ میندې هم تل کوشش کوي چې موږ ناهیلې نه کړي، زموږ لپاره یو فوق العاده انځور ووسي. نه، دلته ګلشیرین ډېر خفه کېږي، د خفګان احساس کوي او وایي چې داسې نه زما زوی پوسي چې ما ته خلک داسې نوم اخلي او ناهیلی شي. که نه، له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې په خاص توګه د پښتنه ټولنه کې دا عادت دی چې سندرې خوښوي خو سندرغاړو ته ارزښت نه ورکوي او دوی نه خوښوي. پاچا خان لخوا د قمرګلې ستایل او ورته وایي چې آفرین دغسې سندرې وایه، ته د پښتنو مېرمنو غږ دی. او همداسې یو له هغو محدودو سرلارو څخه و چې د ډم له نوم سره یې مخالفت کوه او تل به یې ویل چې سندرې هنر دی او هنر ته باید په درنه سترګه وکتل شي. میرمن قمرګله بختوره وه چې داسې کورنۍ کې وزېږېده چې په هر حالت کې د کورنۍ ملاتړ درلوده. د دې په زېږېدو یې خیراتونه وکړل. کله چې دا وزېږېده ګلشیرین او پیکۍ که څه دارایي نه درلودله خو په هغه ناڅي شیانو باندې خیراتونه وکړل همسایګانو ته. همسایګانو به ورپورې خندل چې پیکۍ ستا لور زېږېدلې، ته څنګه داسې خیراتونه کوې، زوی خو دې نه ده زېږېدلی. دې به ورته ویل چې له ډېرو زمنو ماته غوره ده. او داسې کورنۍ کې وزېږېده چې د لور او زوی ترمنځ توپیر نه کاوه. همداسې د ارواپوهنې له مخې هم کله چې موږ خپل ماشومان وهڅوو تل هغوی ملاتړ وکړو او ورته ووایو چې ته هوښیاره یا هوښیاره یې، ته تکړه یې، موږ په تا باور لرو، ته د هر مثبتو کارونو وړتیا لري، نو دا هغه وخت وي چې زموږ ماشومان ځواکمن روزل کېږي. داسې لنډ مثال میرمن قمرګله ورکولی شو چې دا دومره ځواکمنه وروزل شوه چې له هېڅ چا څخه نه ډارېده او خپلې خوږې سندرې خپلو مینهوالو ته ډالۍ کولې. د رومان په یوې بلې برخه کې د نقیب صاحب زیارت کې قمرګلې څخه غوښتل کېږي چې سندرې ووایي. هغه په ښکلي غږ سندرې وایي. وروسته ترې غوښتل کېږي چې پایزیب واچوي، په پښو کړي او له سندرو سره یو ځای وشرنګوي.
چې دا خبره په بلبلې بده لګېږي او رد ځواب ورکوي. زاخیل په غوسناک انداز ورته وایي موږ سندرې وایو خو ګډا نه کوو. دلته قمرګلې او زاخیل دا خبره ثابتوي چې پښتانه هیڅ کله ځان چاته کم نه راولي. څنګه چې پښتانه نارینه غیرتمند دي همداسې میرمنې شریف او درنې دي. میرمن قمرګله د ولس سندرغاړې وه، د ولس غږ وه، د میرمنو غږ وه. دې به تل ویل خیر که زما باندې زما د ولس حق دی، زه مجبوره یم، زه دا یو ډول حق ګڼم چې زه دوی خوشحاله وساتم. په آخر کې خپلې خبرې به په هغې ټپې ختمې کړم چې میرمن قمرګلې دا ټپه په هغه سخت حالت کې وویله چې دا ډېره خفه وه، خو دې په ډېر په سوي اندازې دا ټپه وویله چې غوښتلې د خلکو په څېرو باندې خندا وویني. ویلې وایي څوک مې له حاله خبر نه دي، څوک مې له حاله خبر نه دي، لکه غنم د زړه په سر چاودلی یم. یوه نړۍ مننه. وخت مو په خیر. مننه کورودان. دلته د غونډې ځینو ګډونوالو یعنې داسې اشاره یې ورکړې ده چې ګواکې دوی پوښتنه څه لري. که چېرې موږ وخت لاره د غونډې په پای کې بیا موږ پوښتنې هم راخلو. زه بیا هم یادوم چې د غونډې وروستیو شېبو کې بیا موږ یو زیری هم تاسو ته لرو، نو که امکان ولري موږ سره پاتې سئ. اوس به له میمونې کامران نه واورو چې دی هم د استاد ازمون پر کتاب بلبله لیکنه کړې ده. وګورو چې د دې په لیکنې کې کومو ټکو ته اشاره سوې ده. نو میمونه جانې. سلامونه قدرمن استاد ازمون صاحب ته، زاخیل صاحب ته، د غونډې ټولو درنو ګډونوالو ته. د هېواد د ویاړلې سندرغاړې میرمن قمرګلې روح دې ښاد وي، یا دې تلپاتې، او د استاد ازمون قلم دې تل تاند وي چې خپل قلم یې د هېواد د ستر ویاړ او هنر په یاد خوځولی دی. بلبل اثر په پښتو کې بې مثاله ده، او زه دا ادعا کوم چې زموږ غوندې ټولنه، کلتور، د ژوند عادتونه، انګېرنې، باورونه او خلک د یوې ښځې په ځانګړي ډول د یوې هنرمندې میرمنې پر وړاندې له خنډ او ستونزو پرته نور څه نه ورکوي. حد اقل زما د معلوماتو له مخې بلبله به په پښتو کې یوازینی اثر وي چې د یوې پښتنې سندرغاړې په اړوند لیکل شوی دی. هغه ښځینه غږ چې له زړه راووته او په زړونو یې اغېز وکړ. هماغه خبره چې پښتانه هنر خوښوي خو هنرمند. امریکایي لیکوال MC وډبورو د هنرمندانو په اړه وایي چې هنر واقعي بدلون رامنځته کوي. په نوره نړۍ کې هنرمندان د خپل کلتور استازي بولي، خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې د علونو په قدر مو په ولس ونه لید. د هند د وتلې سندرغاړې لتا منګیشکر په مړینه د هند بیرغ نیمه ځوړند و. جنازه یې په ملي سطحه وشوه او پاته اعلان شوی و، خو زموږ هنرمندان په مسافري کې مري، حتی د دې فرصت نه مومي چې په خپله مینه او خاوره کې ښخ شي. له بده مرغه د میرمن قمرګلې مرګ هم همداسې یوه تراژیدي وه، خو سره له ټولو ناخوالو میرمن قمرګله د دې ټولنې د حافظو له پردو ورکه نه شوه. له میرمن سپینې وروسته یې استاد لعل پاچا ازمون په ژوند رومان ولیکه، داسې کتاب چې د سندرغاړو پر وړاندې هغه ناخوالې ډېرې په ښه توګه کې راوړل شوې وي چې خپل هنر پالي، په مخ یې وړي، خلکو ته خوښي ورکوي او شیبې یې رنګینوي. د دې کتاب په یوه برخه کې پلار خپلې لور ته چې میرمن قمرګله ده وایي چې لورې د هیچا پروا نه لرو او نه چاته کلی پرېږدو. د خلکو د پیغورونو او سپکو سپورو اورېدل بې غیرتي نه ده، هنر پرېښودل بې غیرتي ده. ورځه لورې زما ستا په هنر لا هسکېږي، ټیټېږي نه په مخه وچلېږي. یعنې دا په کتاب کې په افغانه ټولنه کې د پلار خبره ده چې لور ته یې کوي، او په دې هم پوهېږي چې د لور د هنر په قدر به یې څوک ونه کړي، خو مخه یې نه نیسي او دې ته خوشحالېږي چې د لور استعداد یې لا وغوړېږي. په هغه ټولنه کې چې ښځه د ډېرو انساني حقونو څخه محرومه ده، لور هڅوي، انرژي ورکوي او تر شا یې درېږي. دا هغه پښتون پلار دی چې لور ته د ټولنې د محدودیتونو د کړیو د ماتولو سپارښتنه کوي. هغه کړۍ ماتوي چې له دې څخه د حق او هنر اخیستونکي دي. په دې باور لري چې لور به یوه ورځ په خپل هنر د پلار شمله هسکوي. او دلته هر افغان او پښتنه لور د کورنۍ باور، ملتیا او هڅونه غواړي، او دا چې ورکړل شي بیا آبادۍ نه به شړک وهي او رڼا به راوړي. همدارنګه یاد اثر د پښتني ټولنې یوه هنداره بللی شو چې په خپلو خوږو او هنري الفاظو کې د فولکلور ډېره برخه یې رانغاړلې ده.
د انګیرنو، دودونو، سروکو، خوړو، ځایونو، ښادیو او د کلیوالي ژوند ډېره ښه انځور پکې موجود ده. او همدارنګه د بلبلې په کتاب کې د هغې طلایي حنجرې لرونکي ناوې د سینګار ډول هم یاد شوی دی چې په هغه وخت کې به ټولو او ناویګانو په همدې ډول ځان سینګاراوه. دا پنځه د هغو سروکو او لنډیو ډېره برخه له ځان سره میمونه جان پرته غونډې ته وصلېږي یا یې دغه تخنیکي ستونزه حل کېږي. دې په خپلو خبرو او په خپله لیکنه کې ډېر یو ښه ټکي ته اشاره کړې ده. البته استاد د تاسو کتاب لوستی نو بیا یې دغه خبرې ته هم اشاره سوې، دغه خبر ته به ستاسو کتاب کې هم اشاره سوې ده چې یو پښتون پلار خپل لور ته وایي چې هنر پرېښودل بې غیرتي ده. نو دا واقعا یو عالي خبره ده. دا خپله د دې ښکارندویي کوي استاد څنګه چې ستاسو کتاب وایي او د میرمن قمرګلې ژوند موږ ته دا راښیي چې موږ پښتانه، موږ افغانان، موږ څومره له هنر سره مینه لرو، موږ څومره د هنر مینه وال یو. دا چې په بېلابېلو وختونو کې د افغانستان د هنرمندانو قدر لکه څنګه هغسې چې باید سوی وای سوی نه ده، هغه هم خپل ډېر بهرني عناصر لري. باید دغه ویر نه سي چې هغه تر ډېره بهرني عناصر لري. که نه نو د میرمن قمرګلې پلار، یو پښتون پلار خپل لور ته جګیږي او وایي چې لورې هنر به نه پرېږدې، هنر پرېښودل اصلا بې غیرتي ده. نو دا موږ ته ښیي چې موږ افغانان څومره له سولې سره، له موسیقي سره، له هنر سره، له ښکلاو سره، له رنګونو سره، له ادب او ادبیاتو سره موږ څومره ډېره مینه لرو. زه ګورم چې غونډې دویمې برخې ته به راسو. لکه څنګه چې ما مخکې ویلي چې د غونډې په دویمه برخه کې به زموږ د غونډې دوه ځانګړي میلمانه چې ډاکټر استاد لعل پاچا ازمون ده او ایمل زاخیل صاحب ته د دوی خبرې به واورو. اول ازمون صاحب تاسو مهرباني وکړئ، د میرمن قمرګلې په اړه تاسو کتاب لیکلی ده، ستاسو خبرې به واورو. نو مهرباني استاد د تا مایک وصاف ده. بسم الله الرحمن الرحیم. او بسم الله الرحمن الرحیم. زه نو خپل ټولو خویندو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله یم چې له تاسې سره برخه اخلم. تاسې مې واورېدئ. ښه خو دا وه چې ما پوښتنې مې اورېدلی وی، بیا غږېدلی وی. خو دا چې تاسې په ما غږ وکړئ چې زه خبرې وکړم، نو اوس به وکړم. استاد هغه ټایم ته ګورو، که چېرې موږ سره وخت و بیا به پوښتنې واخلو، که وخت نه و شاید پوښتنې روان اخلو. نو اول ښه ده چې موږ ستاسو خبرې واورو. مهرباني. صحیح. ما چې کوم لیکنې ولوستې وامې اورېدې دا ډېرې لوړې وي او زما قلم هم دومره نه و لکه د دوی لیکنې چې وي. د دوی لیکنې ډېرې عالي وي او ډېرې په ځای وي. او زه خوشحاله په دې شوم چې زموږ په پښتني ټولنه کې پښتنې اوس د لیک توان لري، جذبه لري او د لیک جوګه دي. موږ د ګوتو په شمار باندې به پښتنې پیدا کولې چې هغوی د لیک او لوست کار کولی شو. زموږ شاعرانو، نرینه‌و شاعرانو د پښتنو په نوم باندې، د پښتنو نجونو په نوم باندې به شاعري کوله. هغه په دې چې نه وي. او مثلا پسرلی صاحب یادولی شم، هغې د زرکې په نامه باندې ډېر زیاته شاعري کړې ده. خوشحال خان په خپل کتاب کې د خپلې مېرمنې په نوم باندې شاعري کړې ده. نو دا هغه څه دي چې یعنی دا ټولنه ورسره ډېره زیاته د دې کمبود سره مخامخ وه. ښه، تاسو سره به دا پوښتنه پیدا شي چې دا ګونې دا یا چا سره به دا پوښتنه پیدا شي ګونې دا پښتنې مېرمنې او پښتنې ښځې دا ګوندې دغه نه دي، هنرمنې نه وي که څنګه. زه یو مقاله مې لیکلې ده او دلته مې په پوهنتونونو کې لیکچرونه مې ورکړي دي او دا اوس هم درته وایم. که ښځه نه وی پښتو ادب به نه وی. پښتو ادب په ښځه ولاړ دی. پښتو ادب ښځې رامنځته کړی دی. پښتو شعر، پښتو ادب، دغه ژبه دا موږ ته یوې مور په خوله کې ایښې ده، دا بل چا نه ده ایښې. زه چې له سندرو سره بلد شوی یم، زه چې له ژبې سره بلد شوی یم، زه چې دا کومه وینا کوم شعر وایم، دا زما د مور برکت دی. نو کومې مور؟ هغه مور چې ماته یې زنګو زنګول او اللهوی را په اللهو و اللهو باندې زنګو زنګول او په مترنم غږ باندې به زه ویده کولم او په مترنم غږ باندې به یې زه راپاڅولم. نو څوک شوه؟
نو خلک خو د پښتو لومړنی لاسته راغلی نظم به د امیر کروړ بولي، هغه صحیح ده، هغه به ورسره ومنو، هغه د تاریخي سند له مخې. خو په پښتو کې لومړنی منظومه نظم بنسټ دا ښځې ایښی دی، ځکه ښځې ماته پاپلۍ را زده کړي، ښځې ماته خوب را زده کړی، ښځې ماته ژوند را زده کړی دی، او دا ټول د یو تنظیم نه را زده کړی دی. کله چې پلار له خپل زوی سره له خپل ماشوم سره خبرې کوي، هغه ورسره په عاطفي او معصومانه او مترنمه ژبه نه غږېږي، ځکه نو زوی یا ځکه نو لور خپل پلار ته ډېره نه ورځي، خو ځي چېرته که مور یې ورته غېږه خلاصه کړي دستي ورمنډې وهي. د دې علت څه شی دی؟ د دې علت دا دی چې مور له خپل ماشوم سره په مینه، په اخلاص، په معصومانه ژبه، د ترنم په ژبه باندې خبرې کوي. نو ترنم یا د منظومې خبرې، د موزونې خبرې دومره تاثیر لري چې هغه ماشوم ځان ته رابولي، او د ماشوم د ژوند دا رالویدل، دا لومړنی زیږون او د هغه نه وروسته د پاپلۍ باندې تګ او دا لویول، دا مور په داسې یوه ژبه باندې کوي چې هغه د نظم ژبه ده، هغه د ادب ژبه ده، هغه د اخلاقو ژبه ده. دغه د اخلاقو ژبه، دغه د نظم ژبه، دغه د ادب ژبه دا مور ښودلې ده. نو څوک شوه پښتو ادب چې دومره، او پښتو ادب که څوک ګوري بیا د لاړ شي فولکلوري ادب ته. فولکلوري ادب د نیمایي نه چې د 90 زیاته فیصدي دا ښځې پنځولی دی، دا ښځې زیږولی، که هغه غاړې دي، که هغه ټپه ده، که هغه ببولاله ده، که هغه سروکي دي، که هغه نارې دي، که هغه سورې دي، دا ټولې چې تاسې وګورئ په دې کې د 99% نه زیاته ښځو ونډه اخیستې ده، دا دوی رامنځته کړي دي. نو هغه غږ چې په یوه ټولنه کې ټپ وي هلته به ادب څه وده وکړي؟ هغه او ولې ټپ شوی دی؟ ولې ټپ شوی دی؟ زه دې ټپېدو ته هم دومره دغه نه یم، خفه نه یم. زموږ ژوند هم دغسې راغلی دی، له محرومیت سره راغلی دی. زموږ فولکلور، زموږ ادب دا د محرومیت عکاسي ده، او دغه یو وفاداري ښیي، ژمنتیا ښیي. دا ژبه چې موږ کله وایو ژبه یوازې د افهام او د تفهیم وسیله نه ده، ژبه د تعهد او ژمنتیا خبره ده. ځکه خو وایو چې پښتو یې وکړه، پښتو را سره وکړه، پښتو داسې وکړه. دا پښتو دلته یوازې منحصر ژبې نه ده، پښتو دلته د تعهد او ژمنتیا په نامه ده. دغه تعهد، ژمنتیا او مینه دا چا راښودلې ده؟ دا یوې ښځې راښودلې ده، دا د یوې مور د خولې ده، پړونی دی. او ژبه چې مؤنثه ده دا د مور برکت دی. دا مورنۍ ژبه چې موږ تاسې وایو د دې د تانیثیت چې دی دا د مور ته منسوب دی، دا خبره مور ته منسوب ده. ژبه ده، ژبه دی نه دی، ژبه ده، ژبه عاطفه ده، ژبه مینه ده، ژبه محبت ده، ژبه ژمنتیا ده، ژبه تعهد ده. دا تعهد، دا ژمنتیا، دا چا را موږ ته راښودلی؟ دا مور. نو پښتنې میندې، پښتنې خویندې که نه وی پښتو ادب به نه و. پښتو ادب په دوی ولاړ دی، پښتو ادب پنځګر دوی دي چې ادب یې رامنځته کړی دی. ښه، اوس که څوک راپاڅېږي، نارینه راپاڅېږي او نن سبا شاعري کوي، نو دې ته خو ځان ته خو خپله میدان هغه خلاص کړی دی، ښوونځي ورته خلاص دي، پوهنځي ورته خلاص دي. پخوا په کلو کې هم د دوی ژوند ښه و، یوه خوا به یې به بله اړولې وه، نور به ټول کارونه ښځې کول. ژرنده ښځې کړې ده، لو ښځې کړی دی، کښت ښځې کړی دی، د ژوند ټولې چارې ښځې برابرې کړي دي. ښه، محرومیت سره هم ښځه مخامخ ده. نارینه به لاړ وبوته، ښځه به ناسته وه، ښځې به څه شی کوو؟ ښځې به ویل 1 کال به بل هم درته کښېنم، زیارت خو نه یې چې جنډې به دې ساتم. مګر همدا ژمنتیا یې ورسره وه چې زه تا ته کښېنم، د کاکا زویه په نامه دې ناسته یم، په نامه به هم کښېناسته. اوس راځم د دې کتاب په اړه باندې، ستاسې د خبرو په اړه باندې. قمرګله په داسې یو محیط کې او په داسې یوه زمانه کې سندرو ته راوځي چې شاوخوا ته هېڅوک هم نه و، شاوخوا ته پښتنې ښځې نه وي. آفرین دې د دوی په کورنۍ باندې شي، د ده په پلار باندې شي، د ده په مور دې شي چې دا راوباسي. وړه جنۍ وه. تاسې پوهېږئ زه د دې کتاب پسې کلي په کلي ګرځېدلی یم. دا داسې ما نه ده لیکلی چې د میز تر شا مې لیکلی.
زه یو ځل بیا لاړم هغه ځای کې چې دا لویه شوې ده، هغه چرګۍ نه وه، هغه کور نه و، خو شاوخوا هغه سیمه وه، او هلته د خلکو خوله کې خبرې وي، نو ما دا ټولې اورېدلې. چېرته چې دی سیل کړی دی، مثلا زه درته اوس ویم اووه کال 1440 کال کې دغې مېرمنې د لالپورې په نامه یو ولسوالي ده، او دا د کونړي سیند تر غاړې ده، عجبه منظره لري. دا پورې غاړه ته سټیج ورته جوړ شوی دی، سټیج هغه وخت 40 کال کې سټیج جوړ شوی دی. دا د خلکو ذوق وګوره، خلکو ذوق لاره، پښتانه د شعور خاوندانو، پښتانه هنرمند خلک وو، او دې ته سټیج جوړ شوی دی، دې په نره باندې هلته سندرې ویلي دي. د دغې کسټې ډېره پورې خلکو اورېدلې، او د دې کسټې به خلکو جب کې ګرځولې چې چېرته به چا سره یو کسټ پیدا شو، وایي دا به بیا ده پرېښودله، چاله د قمرګلې کسټ پیدا شوی دا موږ ته راکړه. د همدغې مومندو د کامې د ګرداو یو خان دی، او دا چې کله مېلمانه کوي نو دا ورته ټوپک ورکوي، وایي واخله دا لوري واخله، ته نارینه یې، ته ځان داسې ونه ګڼې چې ګورې زه ښځه یم. هغه په دې نه چې د ښځې جنسیت سره د هغه ورانه وه، هغه په دې چې دې ته جرأت ورکړي او دا راوباسي او میدان ته یې کړي. هغه سړي ډېر تشویق کړه، هغه خانانو ډېره دا تر دغه پورې ورسوله، تر راډیو پورې ورسوله، دی هغه معاشي حالت چې د هغه هم جوړاوه. نو دلته خبره دا ده چې ما دا کیسې واورېدلې، کلي په کلي وګرځېدم، خوږیاڼو کې، دا د سپین غره په لمنو کې، او قمرګله یوازې ګوره د ننګرهار پورې محدود هم نه وه، پکتیا کې سیل کړی دی، هغه هم ما د کتاب کې لیکلی دی، خوست کې کړی دی، مزار کې کړی، پنجشیر کې کړی دی، په پنجشیر کې سیل کړی دی که نه. نو دا ما ټول واورېدل. ما چې واورېدل د دې دا ژوند، نو ما ته د چارلي یو لیک رایاد شو چې هغې خپلې لور ته ویلي دي چې لورې سمندر ته لاړ شه او ښه ډېر وناڅه، چې څومره نڅلی شي وناڅه. دا تشویق و، دا هڅونه وه، دا داسې نه وه چې ګونې دا لورې خدای ناخواسته یو بد اخلاقۍ ته ګونې دغه، نه نه نه، دا یو رسوم او هغه بد رواج ماتولو چې د ښځو په وړاندې موجود و. قمرګلې په خپل غږ باندې هغه دودونه او هغه رواجونه مات کړي دي چې بندیز پې و. خو نه، یوه خبره بل هم د واقعیت په توګه وکړو چې پښتانه هم دومره بې هنره خلک نه وو، د پښتنو هنر ډېر خوښ و، د پښتنو په خټه کې هنر و. ما مخکې م ویل چې پښتانه د خپلې مور په غېږ کې رالوی شوي، نو مور ورته د هنر ژبه ورزده کړې، الالوی ورزده کړې ده. داسې میندې زموږ په دې کلي و بانډه کې نشته. خویندې تاسې واورئ زما غږ خیر دی، تاسې خو اکثره په بازارونو کې یاستئ، مثلا چې زموږ خویندې او زموږ میندې کلیوالې دي، یوه ټپه نه یوه ټپه یې زده نه وي، ټپه دوی ویلې ده، کاکړۍ غاړې، دا که ته واورې دا ټولو ښځو ویلې دي. نو چې هغه ښځو هم غاړې ویلي، هم ټپې ویلي، اولاد باید څنګه په ټپو او په غاړو باندې رالویږي. نو زما ژبه د ټپو ژبه وه، زما ژبه د دهشتګردۍ ژبه نه وه، او نه د وحشت ژبه وه، او نه د نورو ژبه وه. په دې ژبه باندې لکه څنګه چې دا نن په دې وطن باندې جنګ تحمیل شوی دی، په دې ژبه باندې هم همدغسې بلوسې شوي دي، زموږ په فرهنګ هم همدغسې بلوسې شوي دي. له هرې خوا نه دا اوسنی نه دی یوازې چې موږ یوازې یو ملک ته ګوته ونیسو په دې 40 کالو کې، دا زموږ له ژوند سره دا بلوسې راغلي دي چې هر یو راغلی دی دلته خپل فرهنګ په موږ راوتپلی دی. زموږ په فرهنګ کې د ښځې بندیز نشته، زموږ په فرهنګ کې د هنر باندې بندیز نشته. زموږ فرهنګ، زموږ ژبه د هنر ژبه ده. تاسې اوس وګورئ چې په کلو او بانډو کې په پیړیو وړاندې ښځه راپاڅېږي او سیل کوي، ښځه راپاڅېږي او سندرې وایي، ښځه راپاڅېږي شاعري کوي. د زرغونې انا غوندې ښځه راپاڅېږي مثلا بوستان او ګلستان ژباړي. دا څه رقم ته وه پیړۍ مخکې، چې هغه وخت په دنیا کې د ښځو تحریک نه و. د ښځو تحریک په پښتني ټولنه کې یو طبیعي تحریک دی، مصنوعي نه دی چې موږ ووایو چې یاره دوی داسې راپاڅېدل چې ښځو ته تبلیغ وکړي. نه، واک اختیار ټول د ښځو په لاس کې و. په دې د ژوند کښت، کرکیله، د ژوند نورې چارې برابرول دا د ښځو په لاس کې وي. ښځو کولې، ښځې وې چې د اولاد په روزنه کې، د طبیعت د ټولنې په جوړولو کې نقش لاره. زه درته یو بل ډېرې خبرې را سره دي چې زړه تنګ نه کوي. زه درته د خپل کلي یو کیسه کوم. موږ د غره په غره کې کوټې وي، او دې کوټو ته زه لاړم چې ګورم
د په سپینه خټه باندې خاوره باندې اخیړ کړي وي، بیا پکې نقشونه اچولي. ما فکر وکړ چې دا کوم دغه څوک راغلی دی نقاش او دا اچولي. پوښتنه مې وکړه مال دا څنګه داسې ښایسته نقشونه اچول شوي، دا چا اچوي؟ ویل دا خو زموږ د کلیوالو ښځو اچولي. زموږ کلیوالو ښځو کې خو هنر و که نه. قمرګله ځکه د خلکو خوښېدله. قمرګله چې کله راغله د ښځو ورسره چکچکې وهلې، هغه داسې ښځه به نه وه چې قمرګلې ته به خوشحاله نه وه. زه خپله د دې صحنې شاهد یم چې ما په دې کتاب کې هم لیکلي دي چې زمونږ کره یوه کوچۍ راغله او هغې وویل چې دا خو یموږ قمرګله ده. یموږ مې اوس مې یادېږي چې دا یموږ قمرګله ده. هېچا نه ویل چې قمرګله، مګر سړي به د ډېرو کمو کسانو خوښ شي، هغه به د سړو یوازې خوښ شي، ښځې به یې صفت ونه کړي. خو د قمرګلې صفت هم ښځې کوي هم سړي کوي، دواړو طبقو باندې ګرانه ده. ځکه ګرانه ده چې د سندرې د خلکو زړونو ته لاره وکړله. نو د دې هنر څو برخې لري. یوه برخه دا ده چې له کلي نه راپاڅېږي، تنکۍ جنۍ وي او د خلکو منځ ته ودرېږي او سندرې وایي. او دویمه برخه دا ده چې بیا راځي سټیج ته او په سټیج باندې سندرې وایي. دې وخت کې څوک هم نشته. بیا له دغه ځای دغه کلیواله ځي کابل راډیو سټوډیو ته مستقیما خپرونو ته، چې هغه وخت کې د ثبت خبرې نه وي، هغه وخت کې به مایک ولاړو لایف خپرونې به وي، ژوندۍ خپرونې به وي، او دا ژوندۍ ودرېږي او ژوندۍ هغه سندرې وایي چې اوسه پورې هغسې بیا چا ونه شو ویلی چې قمرګلې 15 کاله مخکې ویلي دي. بیا همدغه تاسې کابل کې بلد یاستئ، دغه سرای شهزاده چې اوس ورته وایي، د دې تر څنګ دغلته چې کابل راډیو هم دلته یو وخت کې هم دغه ځای کې وه، د دې سیند تر غاړې دغه ځای کې صحنه جوړوي، یو ځای جوړوي او قمرګله دلته راوځي او سندرې وایي. دا 1440 کال دی، د دغه وخت کیسې ماته خلکو کړي دي. او هلته خلک راځي، پیغورونه ورکول کېږي. زه به د دې پیغورونو خبره ډېره نه شاربم، موږ تاسو ټول یو بل ته سره ښه معلوم یو. اول ما ته خلکو یو راته لیکلي وو او پیغور به په شکل باندې یا په هر شکل باندې، خو چې وایي دا وګوره په سپینه ږیره استاد سړی او په هغسې یوې دغه باندې کتاب لیکلی. زه په افتخار کوم چې ما په دغسې یو لوی هنرمند باندې کتاب لیکلی دی. که څوک یې لولي، که څوک مې رټي، که څوک مې غندي، دا د هغوی خپل کار دی. او زه د چا غندونو پسې هم نه یم او زه د چا په رټونو پسې هم نه یم. ورته مې اعلان هم کړی و. هغه وخت کې چې ما دا چاپوم، ځینې خلکو مخالفت وکړي چې دا مه کوه، بیا به خلک درپسې داسې خبرې کوي، یو استاد دی او دا داسې دی او دا ته وګوره په داسې. ما ویل د پرېوتې ټولنې خبرې دغه دي او پرېوتې خلک داسې خبرې کوي. زه په ډېر افتخار باندې، زه په ټولو کتابونو کې په دغه کتاب باندې خوشحاله یم. دا چې زما لاس کې دی، دا د یو هنرمند دی او دا د وطن واقعي خدمتګاره وه. دا هغه خدمتګاره وه چې په خپل هنر باندې خلک خوشحاله ساتلي، ټولنه یې زنګولې، ټولنې ته ژوند او روح ورکړی دی، ټولنه یې راپاڅولې، ټولنې ته تعلیم غږ مو پرېږده، فکر کوم اوس غږ اوس صحیح شو. دې خو د چا جب نه دی وهلی، دې پاټک نه دی اچولی، دې رشوت نه دی اخیستی، دې د چا وینې نه دي خوړلي، دې د ښوونځي دروازې نه دي تړلي، دې په چا باندې رڼا نه ده بنده کړې. دې خلکو ته ژوند ښودلی، دې د خلکو د ژوند د خوشحالۍ لپاره لکه شمع ویلې شوې ده، پیغورونه یې منلي دي، د خلکو مخ ته ولاړه ده، د خلکو ښادۍ رڼې کړي دي، د خلکو په خوشحالیو کې برخه اخیستې ده. قمرګله نه یوازې دا چې وه سندرغاړې وه، یوه مور وه، یوه عاطفه وه، یوه داسې پښتنه وه چې هغه پښتني ټول اخلاق یې لرل. میلمستیا په ده کې وه. زه یې خپله د میلمه پالنې نه ډېر اغېزمن یم، د لاس ډوډۍ مې د دې خوړلې ده. دا عجبه ده ماته. او د هغه شیبه مې یادېږي چې لکه هغه دغه چې وویلې چې ډاکټر صاحبې چې وویلې چې د هوایدا خولې وچولې، دغه اوس 15 کاله مخکې یا 4 کاله مخکې په کابل کې همدغسې یوه کوټه کې ناست و او دې دسمال راواخیست او د ده لمسي دغه باجه غږول، هغه ایسته دغې خولې وچې کړې. دا دومره مهربانه ښځه وه. ما ته دغه سندرغاړو کیسه کوله، وایي چې کله به موږ کور ته ورغلو، وایي دې به په خپل لاس باندې موږ ته خواړه پخول. قمرګلې خو موږ ته ژوند ښوده، قمرګلې خو موږ ته
د ژوند نوې طریقې ښودلې. تاسې پوهېږئ چې د دې کلیوال راځي کابل ته او دی سینما ته بیایي، مخکې کوي سینما ورباندې ګوري. دا د دې د خاطر هغه کلیواله ښځه، هغه نالوستې ښځه د خپل کلي دپاره دومره مبارزه کوي چې له کلي نه خلک راولي تر سینما پورې. سینما هغه وخت ډېر لوړ شوی و او ډېره ارزښتمنه وه، او د کابل ژوند، د کابل محیط دې سره ځان بلدی، خپل ماشومان بلدی، بیا تر تورنټو پورې ځان رسوي. لوست یې نه دی کړی، مګر همدا لوست ذهني و او د ټوله حافظه چې وه هغه د سندرو نه ډکه وه او سندرې خلکو ته ویلې، بل څه خو یې نه دي کړي. ژوند یې خپل لوګه کړی دی موږ نه، نو څنګه په هغه باندې به سړی کتاب نه لیکي، څنګه به د هغه د ژوند داستان نه لیکي. داسې مېرمنه که تاسې خیر دی دا نور دنیا مو ګورئ، نور هنرونه مو ګورئ، نور کتابونه مو ګورئ، دغه ډول مېرمنې ډېرې کمې پیدا کېږي. دا پښتانه خوشبخته دي چې قمرګله لري، خو بدبخته په دې دي چې د داسې هنرمنې ښځې بیا قدر نه کېږي. ما هغه ورځ چې دا مړه وه ما ویل کاش چې افغانستان کې د دې شرایط برابر وی چې دا په ښو شاندارو مراسمو سره ښخه شوی وی. بس دی چې استاد اولمیر د مړینې په آخر ورځ باندې یو څپک ځای نه لاره چې ورته هدیره برابره شي. موږ به تر څو پورې دا رقم ته یو. نو زه د نرګس خور نه، زه د نعیمه غني خور نه، زه د فاطمې عظیمي خور نه، زه د کامران خور نه، زه د ګلالۍ مومن خو مې وانه اورېدله، خو دا څوک کومې چې اورېدلې دي. استاد غږېږي، ګلالۍ جان هم پای کې غږېږي. ښه، زه ډېره مننه ترې کوم. او دا کتاب چې دی زه نه وایم چې دا به ما څنګه، دا رومان دی او رښتیا رومانتیک خبرې پکې دي. او تاسې خیر دی لږ تر لږه دا هغه پخوانی ژوند مو ګورئ. موږ پخوا ژوند خراب نه دی تیر شوی، موږ بد ژوند نه دی کړی. د پښتنو ژوند بد ژوند نه و، پښتانه بې هنره خلک نه و. له دې کتاب نه تاسې هم دا پته لګولی شئ اوس زمانه کې تاسې موږ په اوس په کومو حالاتو کې یو. آیا دغه ننګرهار کې څو کاله وړاندې چې ګل اغا شیرزی هلته والي و، زه خو تاسو ته یوه خبره کوم، زه هم هلته وم، ما د امریکا غږ راډیو سره کار کوو. نو یو څوک راغله ویل دلته کنسرت ورکول کېږي په دې سراج الامارت کې، سره له دې چې شیرزی د موسیقۍ ډېر لوی دغه هغه خپله موسیقي غږوله او ډېرې طرفداره و. نو بس هلته خلک ورپسې راغله، غوږ یې ورته څه وویلې، ده وویل چې یا بندې کړي. 2,500 3,000 چوکۍ په هغه ځای کې اچول شوي بېرته ټولې شوې. د ډیموکراسۍ د جمهوریت په دغه نظام کې خو میرمن قمرګل 60 کاله 50 کاله وړاندې په همداسې د خلکو په ودونو کې سندرې ویلي، په کابل کې سندرې ویلي دي، عامه محضر کې سندرې. نو تاسې اوس وګورئ چې موږ 50-60 کاله په کومه مخکې کومه زمانه کې وو، بیا وروسته په کومه زمانه کې وو، بیا دعوې هم څومره ډېرې دي او هغه وخت کې چا دعوې هم نه کوي. پاچا غوندې سړی ورته کیني راغواړي یا بلبله اصلا هغه ورباندې نوم کېښودلی چې دا د پښتو بلبله ده او چې سندرې به یې د دې اورېدلې. زمونږ دربارونه، زمونږ خلک، زمونږ ژبې، زمونږ مشران دا ټول هنر پرور خلک وو، دا داسې نه وو، دا مړه خلک نه وو. ځکه په دې ژبه کې ساه وه، په دې ژبه کې خوږلني وه، په دې ژبه کې سندرې وې، په دې ژبه کې ټپې وې او په دې ژبه کې یو ژوند و. دا ژوند خو موږ نه نور واخیسته او اوس په موږ باندې داغونه لګول کېږي زموږ په لمنو باندې چې دا ګونې بې هنره خلک دي. موږ بې هنره خلک نه یو، نه زموږ ژبه بې هنره ده، زموږ ژبه هنرمنده ژبه ده، زموږ خلک هنرمند خلک وو. زموږ خلک چې د هنر نه لرې کړه دا د پردیو مفکورو او د دې پردیو لانجو، د پردیو خبرو زموږ په ژبه باندې او زموږ په فرهنګ باندې او زموږ په سیمه باندې ډېر بد تاثیر وکړ. مننه ډېره مننه چې بیا مننه استاد، ډېره زیاته مننه. لکه استاد لکه څنګه چې تاسو ویل، غواړم یو څو خبرې زه هم تکرار کړم. تاسو ویل چې پښتو د ټپو ژبه ده، د هنر ژبه ده، پښتو د دهشت ژبه نه ده. افغانان پښتانه هنرمند خلک دي، هنرپال خلک دي، او بل دا چې پښتو ادب او پښتو هنر پر ښځو باندې ولاړ ده. او پښتانه هسې خلک نه دي چې هنر ونه لري، دوی هنر درلود او انشاءالله هنر به لري. کوربدان استاد له خبر نه مو د غونډې په دې برخه کې به
ایمل زاخیل صاحب نه واورو چې دوی د خپلې مورجانې په اړه خپلې خبرې خپل یادښت خاطرې له موږ سره شریکې. زاخیل صاحب مهرباني. سلامونه او نیکی هیلې. زما غږ که لرئ یو اوکې راته و مهرباني تاسو غږ موږ اورو. ډیره مننه. اول خو ډیر زیات منندوی یم د ازمون صاحب د دغه لیکنې نه. دغه لیکنه واقعا په یو میرمن باندې نه ده، زه فکر کوم دا د دې ټولو میرمنو کتاب دی. دویمه قدم کې زه ډیر خوشحاله په دې باندې یم چې نن لکه څنګه چې ازمون صاحب ورته مخکې اشاره وکړه چې پخوا چې زمونږ د معاشرې یوه نیمه برخه د منځه تللې وه او موږ دا فکر کړی و چې دا برخه خاموشه ده، هغه نن دغسې غونډو کې راټولیږي، خپل اوازونه اوچتوي، لیکوالان یې لرو او دا ثابتوي چې د افغانو میرمنو غږ هیڅکله هم څوک خاموشولی نشي. نو راځم په دې باندې چې خپل د مورجانې باره کې خبرې کوم. ډېر ښایسته خبرې مې واورېدې، د ټولو نه ډېره زیاته مننه. واقعا هغه کم خبرې چې ما واورېدلې بعضې داسې خبرې پکې وې لکه ازمون صاحب چې څومره څېړنه کړې ده چې هغه ما ته خپله هم معلوم نه و. زه د میرمن قمرګل کشرۍ زوی یم او میرمن قمرګل چې کله زما پلار وفات شو نو د موسیقۍ په برخه کې هغه کم د هارموني غږولو برخه چې هغه ما ته وسپارل شوه او ما ته دا احساس شو چې زما د مور هنر څومره نیمګړی شو، ځکه چې زما پلار استاد محمدین زاخیل او میرمن قمرګل د دې په خوا کې چې دی یو ښځه او میړه و، په د په خوا کې ډېر ښه هنري د دې یو جوړه وه. خو په هر صورت که زه دا ووایم دا خبرې خو موږ تکرار نشي چې میرمن قمرګل څومره لاسته راوړنې لرلي. لاسته راوړنو په خوا کې دا خبره باید یاده کړمه چې دوی په کور کې څنګه یو مهربانه مور وه او سره د دې چې د هنري کارونه ورپه غاړه وو، دې هنري کارونو سره خوا کې هم زموږ پوره اولادونو ته، خپل زما خورګانو ته، موږ ته ټولو ته دې رسیدګي کړې ده او ډېره یو مهربانه مور وه. تاسو دا اشاره مو کړه چې زموږ په کور کې زما والد صاحب پلار مې ډېر یو اجتماعي سړی و او اکثره د هغې کوشش دا و چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه مختلفه هنرمندان او استعدادونه راټول کړي او هغه بیا کابل کې د ټلویزیون پردې ته نږدې کړي چې هغه پروګرام د حجرې مجلس په نوم باندې یادېدلو. او تاسو باور وکړئ چې هغې وخت کې داسې کوم انتظامات نه وو چې یو هنرمند یا څوک مسافر چې به د ننګرهار د مختلفو سیمونو نه راغی یا به د پکتیا نه راغی یا به مختلف ځایونو نه چې هغې ته د هوټل یا د څه انتظامات شوي، نو دغه خلک به ټول راله او زموږ په کور کې به دی اوسېدل او دی دپاره به میرمن قمرګل خپله پخلی کولو او ما سره زما په فامیلي البوم چې زه کله خلاصوم نو باور وکړئ زه تاسو سره یعنې داسې کسان زه په دغه فامیلي البوم کې ګورم چې کله پکې د اندرا ګاندي وګورم چې زما مور سره ناسته ده یا پکې وګورم چې د هندوستان فلمي هلکان دي یا وګورم چې د پاکستان غزل سندرغاړي دي یا پکې وګورم چې د ایران ګوګوش ناسته ده او زما د مور په غېږ کې سر ایښی دی، نو ما ته دا احساس وشي چې میرمن قمرګل سره د دې چې دومره د دې شهرت او د دې نوم په دنیا کې دومره ګرځېدلی تر اخر ورځې پورې دغه شهرت د دې مغزو ته ونه رسولو او څنګه چې یو انسان ساده ژوند کوي او هغه خپل پښتانه کلتور او عنعناتو په چوکاټ کې ژوند کوي او ما قصې تر اخرې ورځې پورې ژوند وکړو او واقعا زه په هغې باندې د یو افغان په صفت اول ویاړم او خوشحالیږم چې موږ هم
رښتیا چې که ملالۍ خبرې کوو او که موږ د شهامت خبرې کوو، که د قهرمانۍ، که د غیرت خبرې کوو، نو هغې کې به د پښتنو میندو نوم حتما یادېږي. په دې باندې ډېر زیات ویاړم. بل دا چې میرمن قمرګل ته ما په آخرو ورځو کې چې پروسه کال دغه وختونه او زما د ژوند ډېرې ترخې شېبې وي، ما ورسره ټوکې به کولې، بعضې وخت به مې په خندا کړه. نو د ده بایوګرافي مې لیکله او هغه مې راتازه کوله. نو ما ورته ویلې چې دا بایوګرافي د 5 صفحو نه هم ډېره شوه مورجان، دا چې ګورمه ظاهر شاه نوم دی پکې او دغه رئیس جمهورانو او د ایران د شاه نوم دی او ذوالفقار علي بوټو نوم دی پکې، فلاني میډال دا راته ووایي چې دا پیسې دي چېرته ایښي مورجانې. نو مور مې په خندا شوه، راته وویلې چې زه یوه خبره تا ته کومه، زما یو سندره 50 کاله مخکې هم وګوره او اوس یې هم وګوره، که چېرته کومه سندره دې پیدا کړه چې هغې کې ما څادر نه یې اغوستی، نو ما ته یې را په ګوته کړه. بل هغه کم نوم او په کم هغه څه چې ما ګټلي هغه ته اوس هم ګورې، په آینده کې به یې وګورې، او زه ډېر خوشبخته یم. دا خبره خو صحیح ده چې په افغانستان کې ازمون صاحب ورته داسې لږه اشاره وکړه چې بدبخته او منفي فکرونه هم وجود لري او هغه تاریخي خاطرې ما ته هم په یاد دي. خو زه د کارزي صاحب وخت نه به ونیسو، دغه نوي نسل دغه خلکو کې بدلون چې راغلی دی او نن سبا ماشاءالله لږ زره بهتري پکې موږ ګورو. ډېر په فخر سره په دې باندې ویاړم چې زما مور داسې یو قهرمانه ښځه وه چې نه یوازې په کور کې یو مهربانه مور وه، مهربانه خور وه. زما ټول ماماګانو ته زما مور رسیدګي کړې ده او حتی تر دې پورې چې ازمون صاحب باتمن په کتاب کې دا خبرې لیکلي چې خپل ورونو ته یې ودونه کړي دي، خپل اولادونو ته کوشش یې کړی دی چې اولاد یې دلته په کاناډا کې موږ تقریبا 20 کاله 25 کاله ژوند وکړو. 2 ځلې د ملکې د انګلند د ملکه، ځکه چې کاناډا د ملکې د کالوني په حساب باندې دا کاناډا ملک یادېږي، 2 ځلې د کال مور خطاب ورته شوی دی او رسمي د ملکې د خوا نه ورته خط راغلی دی. دغه ښځه په کور کې ناسته ده، 5 وخته مونځ اودس یې کړی دی، بار راوتلې ده، د کور صرف ګلانو ملانو ته یې اوبه ورکړي دي. د همدغه کور نه دې خپل اواز تر ملکې پورې رسولی او ملکه ورته د کال مور په کاناډا کې خطاب کوي چې آفرین شه تا ته چې ستا د هنر په خوا کې تا اوس سره د دې جنګ نه، د هغه جنګ نه هم راوتښتېدلې، رټل شوې مې ټاپې هم در باندې وال شوي، سره د دې ټولو مشکلاتو ته په کاناډا کې هم ژوند کې او یو زوی دی. یعنی ما ته اشاره شوې وه چې دا زوی دی اوس په طب کې دی او غواړي چې دا ډاکټر شي، او سره د دې دومره مشکلاتو، سره د هر څه. نو زه چې نن سبا څومره محفلونو ته ځمه، څومره خوشحالیو کې چې زه ګډون کوم، داسې کوم محفل نه دی چې هلته زما مور یاده نشي او زما د مور قدرداني ونشي. خبرې خو به زما زیاتې شوي او بخښنې سره چې ما دپاره ډېر مشکله وه چې زه په دغه غونډه کې خبرې وکړم او مور مې ما ته ډېره نږدې وه، زما ملګرې وه، زما همسفره وه، موږ هر ځای ته سفرونه یو ځای کول. د دې په خوا کې زما مور وه، زما د هنر په برخه کې زما معلمه وه، لارښوونې یې راته کولې او ما ترې ډېر څه زده کړي. نو هغه په دري کې موږ وایو چې پرعرفي نشي،
زه بیا هم په آخر کې د ټولو نه ډیره زیاته مننه کوم. واقعا زما دپاره او زما د کورنۍ دپاره تاسو دغه یادونه او دغه ټولنه څومره دوستان چې دلته دي او یا هغه دوستان چې بیا دا پروګرام اوري، ستاسو ټول نه ډیره زیاته مننه. الله مو خوشحال لره او خدای دې وکړي چې موږ هم دغسې خپل په کلتور، خپل په هنر باندې دغسې خبرې وکړو. په آخر کې بیا هم د ازمون صاحب نه ډیره زیاته مننه کوم. ازمون صاحب خدای دې خوشحال لره، مهرباني. مننه کورودان زاخیل صاحب. کورودان چې په دې غونډه کې له موږ سره یې او بیا لږ وروسته به له تاسو فقط یوه یادونه خورې کوم. بله مهرباني استاد، مهرباني. تاسې د زاخیل صاحب خبرې واورېدلې او دا اکثره په د هجرت په دیار کې په حساب باندې په همدې کاناډا کې ستر شوی دی. صحیح؟ مګر تاسې ژبه واورېدله، ژبه څومره خوږه، سوچه او روانه وه. د دې ژبې برکت د قمرګلې، خو د مور برکت ده استاد، مېرمنه قمرګلې برکت. بالکل. زه همدا وایم چې مور دغسې خوږه او مهربانه وي. استاد مننه کورودان زاخیل صاحب. لږ وروسته بیا له زاخیل صاحب نه به موږ هیله وکړو چې د مېرمن قمرګلې یوه سندره هم موږ ته زمزمه کړي. د اوس لپاره ګلالۍ مومند له موږ سره ده. دوی هم د استاد ازمون پر کتاب باندې لیکنه کړې ده او زیری هم لري. وګورو چې زیری څه ده. نو ګلالۍ جانې مهرباني. ډیره مننه شازیه جانې، ته ستړې مه شې. قدرمن استاد ازمون ته، ښاغلي زاخیلوال ته، د بهیر ټولو ملګرو ته او لیدونکو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم. خوږ غږې مېرمن قمرګله زړوره، کلاسیکه او فولکلوریکه سندرغاړې وه. هغه یوه هېوادپاله هنرمنده وه. د هغې په سندرو کې تل د خپلو خلکو وطن سره مینه ځلیدله. هغه به د خپل ځانګړي هنري استعداد او زړه راښکونکي خوږ اواز له برکته تل د خلکو په زړونو کې ژوندی وي. روح دې ښاد وي او یاد به یې تل پاتې وي. راځم د غونډې هغه برخې ته چې ښه خبر درته پکې لرو. او ښه خبر دا دی چې د قدرمن استاد ازمون کتاب به په لنډه موده کې صوتي شي. کار مې پیل کړی دی او تر ډېره حده پکې مخکې تللې یم. د استاد بې مثاله لوی خدمت دا دی چې فکر کوم دا به لومړنی کتاب وي چې د یوې پښتنې هنرمندې د ژوند په هکله لیکل شوی دی. د بلبلې په لیکلو سره موږ ته ګام په ګام په ترتیب سره په اساسي توګه شکریه، حسینه بیبي او بیا خوږغږې بلبله قمرګله را پیژندل شوې ده. لکه بلبله په څه ډول شرایطو کې په کومه کورنۍ کې زیږېدلې ده، د دې ماشومتوب او پیغلتوب څنګه تیر شول او د هنري ژوند په برخه کې ورته فرصتونه څنګه برابرېدل. که د دې کتاب یوه ځانګړنه دا ده چې دا به لومړنی کتاب وي چې د یوې پښتنې هنرمندې د ژوند په هکله لیکل شوی دی، نو زما په فکر چې دویمه ځانګړنه یې دا ده چې دا نه یوازې د بلبلې د ژوند قصه ده بلکې دا یو تاریخ هم دی، ځکه په هغې کې د مختلفو دورو شرایطو او د شته سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي نیمګړتیاوو، ستونزو او ګواښونو یادونه شوې ده چې دغه ټولو خبرو د یوې هنرمندې په ژوند باندې مخامخ اغیزه لرله. ما د یوې لوستونکې په توګه د استاد د لیکوالۍ له برکته په دغه کتاب کې ډېر داسې نوي کلمات او لغاتونه زده کړل چې اکثره سیمه ییز او ځایي کلمات دي، چې دا به د لوستونکو د معلوماتو په غني کولو کې ډېره مرسته وکړي. استاد ازمون ډېر داسې په هنري طرز له تخیله رازېږېدلي افکار او د بلبلې د ژوند واقعیتونه داسې سره پیلي دي چې په لوستونکو به خپل خاص هنري اثر پرې باسي. زه د استاد نه ډېره مننه کوم، واقعا چې ډېر لوی خدمت یې ترسره کړی دی او که د ما نه د ځینو کلماتو په تلفظ کې تېروتنه شوې وي نو بخښنه ترې غواړم، ما دې وبښي.
زه د استاد دغه اثر یو هیله بخښونکی پیل بولم او هیلهمنه یم چې په راتلونکي کې د هنرمندانو په هکله لا ډیر کتابونه ولیکل شي ترڅو یو نوی پړاو پرانیستل شي. په پای کې غواړم چې شازیه جانې حیا د تا نه نړۍ مننه وکړمه ځکه د نننۍ غونډې پر مخته وړلو کې د موږ سره تر پایه همکاري وکړله. کور د آباد د قدرمن استاد ازمون نه او د ښاغلي زاخیلوال د وخت نه او راتګ نه یې مننه. په خپل راتګ سره یې غونډه لا په زړه پورې او ارزښتمنه کړله او خپلو ګرانو بهیروالو ته د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر ټولو ملګرو ته د نننۍ بریالۍ غونډې مبارکي هم ورکومه. مننه کورودان ګلالۍ جانې. مخکې له دې نه چې زاخیل صاحب ته ورسو چې د میرمن قمرګل یوه سندره موږ ټولو ته زمزمه کړي، غواړم له تاسو ټول نه مننه وکړم. غواړم دا هم ووایم چې د میرمن قمرګل تلین یاد او د استاد ازمون د نوي کتاب بلبله مخکتنې ته دا ځانګړې شوې غونډه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر لخوا جوړه شوې او ما شازیه حیا تاسو ته وړاندې کړله. له تاسو ټول نه زه ډېره مننه کوم چې په دې غونډه کې وي، له استاد ازمون نه، له زاخیل صاحب نه. نو همدلته زه له تاسو ټول نه خدای پاماني اخلم. اوس به له زاخیل صاحب نه هیله وکړو چې د میرمن قمرګلې یوه سندره موږ ته زمزمه کړي. او زه چې ګلان په سر قطار کما ګېډه د زلفو تار په تار کما او زه چې ګلان په سر قطار کما ګېډه د زلفو تار په تار کما زکه همزولې رالوی د بدرۍ خورې مورې ځواني مې ګورې مورې جدا له یاره ځواني مې ګورې مورې جدا له یاره